سلامونه ملګرو، ځان ماماده کړو غره ته روان یو ویډیو ته راخره وګورئ. خوندور ویډیو دی. زه مطمئن یم چې د ویډیو نه سخت خوند اخلئ. ډېر 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 نو اوس وځو موټر کې کینو انشاءالله سټیپ بای سټیپ چې مخته ولاړو. زه به تاسو ته تشریح درکوم چې دا کوم ځای دا کوم ځای دی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، توجه مه پرېږدئ. نو حتما خوند اخلئ، زه مطمئن یم چې خوند اخلئ. بس اوس موټر کې هغه ځای په ځای کوو خپل سامان. نو حرکت دی غره خوا آماده شو په خیر سره. انشاءالله ویډیو تر پایه وګورئ، یوازې مې مه پرېږدئ. نو روان یو دغه دی بس انشاءالله رسیږو هغه ته خپل ځای ته کوم ځای مې چې انتخاب کړی هلته به ورسیږو او ویډیو هم هېر نه کوي. بلندترین نقطه کوه تمام کانادا و یا هم امریکا روان هستیم. دوست عزیز کوههای راکی اگه نامش شنیده باشین اونجا روان هستیم. دیگه ملګرو دورترین نقطه ته روان یم غره ته. حتما ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خوند ترې واخلئ. کامره مې دلته بس ښار څخه نږدې وتلي یو. ښار څخه اوس ورو ورو وځو دښتې ته ورنوځو. دا هم د ښار څخه وتلو. نو روان یې غره تقریبا 1 ساعت لاره دی. خو زه کوشش کوم چې شارټ ویډیو واخلم تر څو ډېر نه شي تاسو خسته نه شئ. درته تاسو کېږي خو نه ځکه چې نوي موټرونه په تاسو کسان بیا هم غره ته ورسېږو. Parking here 15 بس ورسېدو. نو ډېر مخکې دلته نه پاتې کېږو، ډېر مخکې غره سر ته خېږي انشاءالله. دلته وحشي حیوانات هم شته. سټو کنډاو ته ورسېدو. نو تیرې نه تېر شو. البته یې کاناډا سټو کنډاو ته یې هغه خیستو پکتیا نه داسې معلومېږي لکه پکتیا سټو کنډاو څه وي خیست داسې په سر خېجو کسای صبر وکړئ روډ پانچ والا بس دې ته لیک وایي. ملګرو
دا په کلګری کې د آلبرټا کې دلته په وړي کې مطلب یعنی په وړي کې په وړي سیزن کې ډېر زیات مخلوق دلته راځي او د دې ځای څخه دوی لیدنه کوي. نو موږ داسې غره خواته خېږو، دلته نه درېږو. نو ومې غوښتل چې تاسو یو لنډ ویډیو دلته جوړ کړم. موږ آماده شو چکر ته وختي خیر سره. لاس کیلومتر نن پاس خېجو غره سر ته چې څومره شو. آسمان سر ته خېجو بخیر. چقدر جالب جور شده که میبین دوستای عزیز. واو این دیگه بند بامیان است. در بند بامیان آمدیم بخیر دیگه. انشالله میریم چکر. امید است از این ولاک تفریحی، از این ولاک اما تا دلچسب و هیجان انگیز لذت برده باشین و لذت ببرین از این ولاک. در کوههای آلبرتا آمدیم، یعنی بلندترین نقطه کانادا. او چقدر یخ است، بسیار یخ است، خیلی یخ است. دیگه هوا یخ باشه ویدیو میگیرم، ویدیو متفاوت لایک نزدن کامنت دادن دستی لایک کن مایل شوی لایک اینه میگیرم بساز ما باید سیاری باید بسیار هنوز سر فیلم است. ما تا هنوز پیش نرفتیم، فقط خواستم یک از بالام نشان بدم، یعنی از یکم بالاتر. نو ملګرو تر اوسه پورې پاس نه ختلی، اسمان سر ته نه جګ شوي ویډیو، یعنې نور پاتې ومې غوښتل چې دغه ځای درته ښکاره کړم چې اوس روان شو. 10 کیلومتره مزل باید وکړو، 10 کیلومتره په خوله یو دیږي. مینا دغه ګورې ملګرو ښه د دې ځای نه مونږ ځو دغه ځای نه دغسې بېرته لاسته تاویږو. 15 کیلومتره 2 کیلومتره 8 خدای 10 کیلومتره بالاخره نن باید لاړ شو چکر هغه وګرځو. بیا دغسې ځو دغلته ترانس کېنه هایوې نه دا خواخوته هایوې دی، یعنې دغه نقطه دی فکر کوم هغه بلندترین نقطه چې دی دغه دی کوي. دا په کوم لار لوړو That's good for stats. Yeah, that's very good. That's what these are for. Yes, of course. Yes. I wear red color, you black color. Yeah. What does he do? Last substance. No, motherfucker, you just about to channel subscribe like so you don't have to do or something lot of okay. ما فکر کولو چې 10 کیلومتره به موږ مزل کوو، خو نه فکر کوم انشاءالله که به 1 کیلومتر نه ډېره شوه مشکل نشته. موږ روان یو تر څو هغه جګ سر ته وخېږو ځان ورسوو. نو تاسو هم ما تعقیب کړئ، ویډیو وګورئ تر اخره پورې، خوند ترې واخلئ، داسې ښکلي ځایونه خوند واخلئ. نو دا یوازې د مثال په شکل دی ملګرو دغه ولاګ چې زه جوړوم. نورو هیوادو ته مې انشاءالله پلان شته په راتلونکي کې چې نورو هیوادو ته هم چنان ته لاړ شم او تاسو ته ښکلي ویډیو جوړه کړم. نو د افغانستان بیرغ سره، د افغانستان ملي بیرغ سره
هر هیواد ته چې ځم هر ځای ته چې ځم دا به ما سره وي او یوازې دا هر څه کوشش چې کوم یوازې د افغانستان په خاطر کوم د افغانستان د خلکو په خاطر کوم سر مې خلاص شو نو هیلهمند یم هر څوک چې افغانستان لپاره یو خدمت کوي افغانستان خلکو لپاره خدمت کوي هغه سپورټ کوي مثال په شکل راشد خان خو هغه پیږي چې یو د نړیوال یو ستوری دی د خو مثال هغه کوچنی ته زه مثال درکړم که نه ځکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو ته یو ارتباط لري مثال کریم افغان یا کریم افغانی یا مستر کریم هغه چې دی هغه د افغانستان لپاره کار کوي قسم دی که زه یې پیژنم په خدای که زه پیژنم ما لږ سوچ مې وکړو او دې ته په تصمیم ورسېدم چې هغه افغانستان لپاره دومره هلې ځلې کوي تاسې وګورئ چې غټو کمپنۍ سره قرارداد وتړل په دوبۍ کې هغه د افغان په نوم شو ورکوي نه د کریم په نوم سر مې خلاص شو هغه د افغان په نوم شو ورکوي نو دا رقم خلک د سایلو وي دا رقم خلک چې څومره تاسې د دې خلکو قدر عزت وکړي بیا هم کم دی ما درته وویل چې زه کریم نه پیژنم قسم دی که یې پیژنم خو څه دی چې افغانستان لپاره مبارزه کوي افغانستان لپاره چې په هر بخش کې وي حداقل د افغانستان نوم د هغې فعالیت سره واخیستل شي هغه تاسو سپورټ کوي که تاجک وي که هزاره وي که پښتون وي که هر څوک وي که ازبک وي مهم نه دی مهم دا هغه دی چې د افغانستان په نوم جنګېږي او افغانستان بیرغ تاسو ته په هر ځای کې جګوي او رپوي جزره نیمایي ته ورسېده خو تر اوسه پورې بارانۍ چې هر چېرته ځم دا بیرغ نور یې ما ملګری شو بس وګورئ چې کوم ځای ته دا مشر دی ما سره څوک ځان نه شي وهلی سر مې خلاص شو ما ملګري کاناډایان دي ما ته وایي چې ختلی شي ما چې که ختلی هم نه شو موږ لیوني تاسې موږ نه یې پېژندلی صحیح شاته پاتې شول نه پوهېږم چې کوم ځای کې دي ګوښی روان یم ډېر مخکې شوم دوی نه یو ځای کې ورته پټېږم ډروم یې ښه زه ورو کوشش کوم چې خپله یې موږ لویې پکتیا لهجه نور وکاروم چې د نورو ژبو نه قرضوری نه شو صحیح شوه ښکلی ژبه مو د خپله ژبه کاروم صحیح که نورو ژبو نه قرض نه خلو وای سخت ستړی شوم په خدای ډېر ستړی شوم ډېر پروا نه کې خیر دی چې تاسو ساعت تېر شي ویډیو سره دا غږ څه دی سړي مزې وکړې اوس کوزېږي چکار یې وویل اوس کوزېږي هی دلته پټېږم خو ملګري ډاروم ودرې کوم ځای کې پټ شم چې اوبه نه کسي داسې ستره ونه شته نه خو زه به یې پیدا کړم شته پټېږم ښه دلته پټېږم Subscribe. دلته صحیح دی نیم ساعت تېر شو د دوی څنګه نه رسېږي دلته ګوښی پاتې نه شم ځنګل دی ځنګل ملګرو ګوښی پاتې نه شم انشاءالله که دا شروع شي راغلل ښه راغلل سره کمې کمرې کې ونیسم نه معلوموي ښه راوشي صبر وکړئ نه پوهېږم زلی یم که نه کینې شي زلی نه یم صبر وکړئ
درېدلی زداونه راشده حمله ونه کی ما حمله ونه کی تن په ونه سي چې لګي وړ ورکم I want a taste of Hollywood tonight. Feeling sweet sensation of glam and luxury. Alright, hey, babe, I like it. Oh, I like it. When all attention's on me, babe, I need it. ارسای کنه I need a babe. To let loose for a crazy week. And though I'm gonna run Oh! streets, have some fun. والا څه وحشتناک ځای ته ورسېدو اوه مای ګاډ اوه دا وکسئ والا سړی ډېرېږي داسې کې دومره سخت بابر ځنګل دی لکه پکتیا کې مو هغه غرونه لیدلي منګلو غرونه والا یغ نه داسې ډېر داسې غش د حیوانو دلته غش ته وحشي حیوانات شته خو په دغه ټیم کې نر وزې ویده کېږي دوی څومره خوبونه کوي ژمی دی اوړي کې راوځي الو چې و تاسو کوم غږ واورئ فکر کوم که نه او نه پوهېږم والا خیر په هر صورت هغه ته چې نوازې ولاګ ویډیو چې جوړوې ویډیو کې به ډېر هغه حادثې وواکسئ نو واه واه الله خیر د چی شی دی څه غږ ورم نه پوهېږم چې دی وی ډر کړم قسم دی ها خدای دې وکړي چې خطرناک شی نه وي بسم الله خدای خیر راکړي فکر کوم چې نشته ښه خیلی یک جنگل وحشتناک است خیلی وحشتناک است یعنی اگر یک کمک تاریک شود اگر شما در جنگل بیاین یعنی خیلی وضعیتتان خراب خواهد شد من توصیه میکنم که از طرف شام در جنگل هرگز نبیاین از طرف روز بسیار خطرناک و ترسناک است این رو تصور کنید که از طرف شب چه حال باشه دیگه خواهش ممی است هر کس در آلبرتا است در کانادا است از طرف شب کوشش نکنه که دیگه جنگل بیا ما هم شاید برم شاید شام شوه ولی خوب است ما 3-4-5 نفر هستیم دیگه از خاطر مشکل نداره غم که کار شما خیمی دلته باندې پاتې شوې Subscribe. اوس سره کم ځان د خپله وړم دلته باندې پاتې شوم دا اوږدې نه شم وړولی سره شوم بل چل کم افغانیانو ډېر ولا وای سړی شوم په خدای والله سخت سړی شوم باور وکړئ داسې څملسته مې نوره وای خوند واخلئ ویډیو نه زه مطمئن یم چې ویډیو نه خوند اخلئ تاسې تر اخره پورې وګورئ یاره فکر کوم 2-3 کیلومتر نور لاره پاتې نور You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. که کوم نظر لرئ ما یې ولاګ مورد Just because
تاسو کولای شئ چې په کمنټ کې ماته نظر راکړئ تاسو ته ضرورت ده ټول احترام لرم زه کوشش کوم تاسو د نظرونو په ارتباط سره زه ویډیو تاسو جوړ کړم او مغز مخکې لاړ شم تاسو نظرونه ماته ډېر اړین دوست های عزیز هر نظری که در مورد بلاگ‌های من در کامنت نوشته کنین نظریات شما بر من بسیار ارزش داره من تمام نظرات شما بگم کوشش میکنم که از نظرات شما من نصف بدم یا نظرات من نشد مزد سر دو رسیده مزد سر دو رسیده when you joke up but can't apologize 'cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. You know I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't much. We're not angry anymore, just a little bit let down. کوم نظریات چې لرئ حتما ما سره یې شیر کړئ ومړېده نور داسې غیر نشي چې د دې ځای څخه جنګ وي موږ ټیم دلته دی نو دوی په خبره زه نه I'm not angry anymore.